ټولو ملګرو ته دا نصیحت د زړه د کومې نه دی چې اوس نور ډوب شي نو 21مه شپه به شروع شي اخرنۍ لس شپې هغه قیمتي شپې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان په دې اولو شلو شپو کې کله خوب کو کله مونځ کو خو چې کله به دا لس شپې رالي نو بیا به ټوله شپه مونځ کو واحیا لیله خپل کور والا به یې راپاڅولي وشد مئزره او ملا به یې وتړله عبادتونو ته نو دا لس شپې دي ګوره او لس هم کیدی شي دا نهه شپې چې ما ورته د الله عبادت نشو کولی نو کله به یې کوو قرآن کې الله دې میاشتې ټولې ته ویلي د ایاما معدودات دا ټوله میاشت څه ده د یو څو د شمار ورځې دي نو چې د شمار په دې ورځو کې 9 ورځې پاتې شي نو بیا څه وایي د هغې باره کې او په هغې کې موږ بندګي د الله ونه کړو نو د زړه د کومې نه نصیحت دی چې د نن نه مقابله شروع کړي که څه کوتاهي شوي هغه شوې ده اوس هغه کوتاهي د هغې په ځای داسې کارونو کې چې کوتاهي درته الله معاف کړي تهجد دې نه پاتې نه شي د شپې مونځونه او زما امید ده انشاءالله چې تاسو به یعنی کم سے کم 2-3 پیره قرآن خو ختم کړی به دې شلو ورځو کې امید دی نو اوس 2-3 ځل په دې شلو کې نو 2-3 ځلې اوس په دې لسو شپو کې ختم کوي بلکې دې نه زیات امام شافعي به په دې اخرنۍ شپو کې لسو شپو کې هره شپه کې یو پر قرآن ختمو هره شپه کې به قرآن ختمو ځکه چې هغه وي دا ورځې وي بیا پته نه لګي چې راځي او که نه د لیلة القدر شپه تا وګټله او تا پکې تلاوت وکړو لکه تا چې 1000 میاشتې تلاوت وکړو مونځ دې وکړو لکه 1000 میاشتې چې دې مونځ وکړو څومره فضیلت نو قرآن تلاوت له زور ورکوي خیر دی که دا مزدوري ده یو څو ورځې پرېږدئ ډېر خو به نه خرابېږي که الا هغه چې یو سړی اوس داسې چې انتهایي مجبور هغه جدا مسله خو چې د کومو ملګرو وس کېږي او د یو څو ورځې چوټي کولی شي د یو څو ورځې ځان د الله دپاره بندولی شي په عباداتو کې نو پکار ده او که نه کېږي نو بیا د دې مزدورۍ سره سره چې عبادتونه پکې وکړي داسې طریقه جوړه کړه چې دنیا پکې مو شي او آخرت پکې مو شي لیلة القدر شپه کیدای شي 21مه نننۍ شپه یا 22مه یا 23مه 24مه هره شپه کیدای شي راته فایده ذکر کړه ځکه چې بعض علما وایي او دا ډېر تحقیقي قول دی چې لازم نه ده چې دا طاق به د یو نه را رواني کله دا طاق د لاندې نه هم کیدای شي لکه چې د لاندې نه حسابوي نو طاق عدد 13 راځي بیا پسې کم راځي 28م نو 26م 24م او 20م کله داسې هم راځي او کله د برې نه هم راځي نو موږ په دغه 9 شپو کې یو 3 ته پراته یو په هغه 3 کې هم بیا 20مې ته ډډه لګولي زموږ دې کارونو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه الله ولید لیلة القدر دا شپه یې راکړه چې په دې ټولو شپو کې کوشش وشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته بیا څه ووایي چې کله هغه شپه ته الله یې راکړه که نه نو بیا ورته څه ووایي ویې په دې اخرني لسو کې لټوئ اخرنو لسو کې لټوئ ځئ نو لټوئ څه مطلب دی چې 21مې ته کښېنئ یا صرف 21مې او 23مې او 25مې ته کښېنئ آخري لس یادي کړي آخري لسو کې لټوئ نو هر قسمه عبادت چې کولی شئ وکړئ تلاوتونه د قرآن ترجمه تفسیر عبادات مونځ اودس صدقې زکاتونه اعتکافونه جړاګانې الله ته عجزي الله ته چې الله پکې به موږ باندې رحم وکړي نو دا کوشش د نن نه شروع کوي اوس دا چې نور ډوب شو بس دا شروع شو دغه شو نو الله دې موږ له طاقت راکړي په دې کې د عبادت کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد